السلام علیکم ناظرین، زه واجد الله او تاسو ګورئ زما فیسبوک او یوټیوب چینل. امید لرم چې خبرې او ژوند به مو ختیریږي. ناظرین کرام، یو طرف ته خو جوډیشري یو سټینډ اخیستی دی او پاکستان تحریک انصاف دپاره ښې خبرې چې کومه دي، ښه خبرونه چې کومه دي دا را روان دي. د دې سره سره منډیټ شور چې کومه دی هغه په دې وخت کې چې کومه دی ډېر زیات پریشان دي او هغه ډېر خفه دي او د پاکستان تحریک انصاف ته چې کومه دی یو امید هم په نظر باندې راغلی دی او نن د پاکستان تحریک انصاف دپاره یو غټ د خوشحالۍ خبر و. دا خبر به هم ستاسو مخې ته ږدم، خو دا وخت که موږ ګورو سیستم چې کومه دی هغه بالکل په دې موډ کې نه دی چې هغه ښه وکړي، یعنې بالخصوصا د پاکستان تحریک انصاف دپاره او هر هغه څه هغوی کوي چې کومه د پاکستان تحریک انصاف په حق کې نه وي. د پاکستان تحریک انصاف دپاره یو داسې فیصله شو دا چې تر اوسه پورې د پاکستان تحریک انصاف سره چې کومه زیاتی شو دي د هغې 2 ګونه ډبل زیاتی به د پاکستان تحریک انصاف سره کیږي او د پاکستان تحریک انصاف خلک خو صرف د نشان خبره کوي چې د دې سره انتخابي نشان نشتی، خو انتخابي نشان څه کوي چې پاکستان تحریک انصاف د ختمېدو چې کومه ده یو فیصله شو ده او دا اندیه چې کومه ده د الیکشن کمیشن یو اندیه ورکړله چې پاکستان تحریک انصاف چې کومه ده دا ختم کېدلی شي. خو نن یو غټه استعفا راغل ده او دا استعفا چې کومه ده د چې پوره سیستم چې کومه ده دا حیران کړی دی او دا ډېره زیاته اهمه هم د نورې استعفې چې کومه ده دا به هم راځي، خو دا ډېره زیاته اهمه وه او دا هغه استعفا نه ده کومې چې موږ توقع کوله چې دا استعفا راتللی شي، خو دا هغه نه ده، دا بله یوه استعفا ده. په دې به هم خبره کوو. شهباز شریف صاحب حکومت چې کومه ده د هغې دپاره پریشانۍ چې کومه ده دا مسلسل زیاتېږي او څرنګې موږ چې وایو چې یو دیوال رغړي او موږ ورته دقې ورکوو، دارنګې دا هم چې کومه ده د حکومت سره دقه کار کېږي، مسلسل دې ته کوشش کوي چې دا پوش کړي دا دیوال مخې ته، خو دا حکومت چې کومه ده د دې لپاره مشکلات چې کومه دي دا په بره روان دي. مولانا عبدالرحمن صاحب چې کومه دی هغوی هم اوس دا فیصله کړله چې هغه به هم اسلام آباد ته رارسېږي. یو جوډیشل پیکج چې کومه دی د هغې خبرې روانې دي او دا جوډیشل پیکج چې کومه دی د قاضي صاحب د ایکسټنشن خبرې صرف په دې کې نه کېږي بلکې د دې نه نور مخکې خبرې کېږي او خبرې دا دي چې د دې جوډیشل پیکج په ذریعه باندې چې کومه دی د پاکستان 100 ججان چې کومه دي دا به فارغ کیولی کېږي او په دې ججانو کې چې کومه دی په دې کې به د های کورټس ججان هم وي او د لورس کورټ ججان به پکې هم وي او کوشش داسې روان دی چې یو داسې سیستم جوړ کړی شي چې په هغه سیستم کې د 15 کالو پورې چې کومه دی بل څوک څه ګوتې ونه وایي. خو د دې نه اول درته هغه خبر ستاسو مخې ته ږدم چې د سایپر کیس سماعت شوی دی نن او تاسو ته پته ده چې په دې کې د هغه ټیکټکس چې کومه دی ډیلی کولو دپاره مختلف ټیکټکس چې کومه دی دا استعمالیږي، خو میا ګل حسن صاحب چې کومه دی هغې نن ډېر اهم ریمارکس په دې کې ورکړل دي او هغې ویل دي چې تاسو ماته دا ووایئ چې تاسو مزید څونه وخت به په دې کې اخلی او هغه ویلې چې کم از کم زه خو دا نشم برداشت کولی زما په فهرست کې چې کومه دی محفوظ فیصلې چې څومره دي د هغې فهرست چې کومه دی هغه ډېر زیات اوږد شوی دی او هغه ویل زه دلته چې کښېنم او دا فیصلې نورې مزید نشم اورېدلی او هغې دا کیس چې کومه دی دا د ګل د ورځې پورې ملتوي کړی دی ځکه چې په منځ کې صرف نن د جمعې ورځ وه نو د هغې د وجې نه چې کومه دی هغوی دا کیس ملتوي کړی دی. بل طرف ته که موږ وګورو یو بل اهم ډیولپمنټ شوی دی او ډیولپمنټ دا دی چې عمران خان صاحب د جیل نه یو پیغام رالیږلی دی او په هغه پیغام کې عمران خان صاحب ویلي چې پاکستان امریکې ته اډې کومه ورکوي نو فارن آفس چې کومه دی په دې باندې د دې وضاحت وکړي چې آیا پاکستان امریکې ته اډې ورکوي او که چېرته داسې قسم مسله وي اډې ورکوي نو د هغې وضاحت دې راشي وکړي. نو د پاکستان د طرف نه هم د هغې وضاحت د فارن آفس د طرف نه راغلی دی. ترجمان دفتر خارجه ممتاز زهرا بلوچ چې کومه ده هفتوار بریفینګ کې هغې ویلي دي چې په هېڅ قسمه غیر ملکي قوت ته چې کومه دی پاکستان د بل ملک د خلاف اډې ورکولو هېڅ قسمه اراده نه لري او په سوشل میډیا باندې چې د دې حوالې سره کوم خبرونه چلیږي یا روان دي دا ټوټل بې بنیاد دي. مزید هغې ویلي چې امریکې وفد چې کومه دی په تېر شوي نږدې وخت کې چې کومه دی هغې د پاکستان دوره کړې وه او په هغې کې دواړه طرفه تعلقات په امور باندې خبرې شوې او ترجمان دفتر خارجه مزید وینا دا وه چې پاکستان او د امریکې په منځ کې چې کومه دی یو باهمي تجارت په فروغ دپاره چې کومه دی کوشش روان دی او توشخانه چې کومه دی یو داسې کیس دی چې په هغې کې عمران خان صاحب ته په 3م ځل باندې چې کومه سزا اورولو یو فیصله شو ده نو د هغې په خلاف باندې اسلام آباد های کورټ کې خان صاحب چې کومه دا چیلنج کړله د توشخانې نئی نیب تحقیقات په حوالې سره بانی پیټیا عمران خان صاحب چې کومه دی هغه د نیب د نئی انکوایري چې کومه طلبۍ نوټس اسلام آباد های کورټ کې چیلنج کړی دی
او اسلام آباد های کورټ نه درخواست کړی دی چې دا فیصله چې د نیب دا کومه ده دا دې معطل کړی شي. د دې استدعا کړی عمران خان صاحب، برسټر سلمان صفدر صاحب، عثمان ګل صاحب، خالد چودھری صاحب په ذریعه باندې د درخواست چې کومه ده دا دایر کړی دی او دا نوې انکوایري چې کومه ده په دې کې بانی پی ټی آی او بشرا بیبي باندې د تخایب د غیر قانوني اخیستلو الزام دی او بانی پی ټی آی عمران خان او بشرا بیبي چې کومه ده په 14 اپریل باندې د نیب راولپنډۍ تر دوی د طلبۍ دوی چې کومه ده حکم جاری کړی و. بل طرف ته بشرا بیبي درخواست چې کومه ده دا نن په اسلام آباد های کورټ کې ډیویژن بینچ چې کومه ده دا به اوري او د دې لپاره دا مقرر کړی شوی دی. په هغې باندې چیف جسټس اسلام آباد های کورټ عمر فاروق او جسټس طارق محمود جهانګیري صاحب چې کومه ده سماعت به کوي. خو بل طرف ته که موږ وګورو الیکشن کمیشن چې کومه ده پاکستان تحریک انصاف د ختمولو دپاره هم یو اندیا ورکړله چې پاکستان تحریک انصاف چې کومه ده دا ختمېدی هم شي. د ذرایع مطابق الیکشن کمیشن تحریک انصاف د انټرا پارټي الیکشن باندې چې کومه ده ډېر سنګین سوالات اوچت کړي دي او هغې ویل چې پارټي انتخابات نه بغیر جنرال کونسل مرکزي مجلس عامله انتخابات او اجلاسونو چې کومه ده د تحفظات اظهار هغوی کړی دی. الیکشن کمیشن په یو موقف دا هم اختیار کړی دی، هغې ویلي چې د 15 کالو نه د تحریک انصاف انټرا پارټي الیکشن نه دی شوی نو مختلف پارټۍ تنظیمونه څرنګه دي راغواړي تحریک انصاف چې کومه ده د هغې باډي نشتي نو د باډۍ چې د دوی کله ختمه شوه د دوی سره انتخابي نشان هم نشتي. الیکشن کمیشن ذرایع دا هم وینا ده چې مسلسل الیکشن ایکټ سیکشن 208 خلاف ورزي چې کومه ده دا روانه ده او ولې نه چې د دې پارټۍ خلاف چې کومه ده کاروایي دې وکړی شي. الیکشن کمیشن دا سوال هم اوچت کړی دی چې کله د باډیز چې نشته د پاکستان تحریک انصاف نو جنرال باډی الیکشن چې د اجلاس چې کومه ده دا دوی څرنګه راغواړي جنرال باډی په تحت باندې دوی چیف الیکشن کمیشن چې کومه ده دا څنګه به مقرر کیږي. الیکشن کمیشن وینا دا هم ده چې تحریک انصاف باندې دوی چې کومه تحفظات دي د دې تحریري طور باندې دوی جواب چې کومه ده دا د دوی نه غوښتلی دی او دا ورته هم ویل چې الیکشن کمیشن چې کومه ده د تحریک انصاف انټرا پارټي خلاف چې کومه درخواست گزاران دي د هغې په تحفظات باندې هم چې کومه ده جواب د دوی نه غوښتلی دی. الیکشن کمیشن مزید دا وینا ده چې الیکشن کمیشن تحریري جواب راتلو پورې چې کومه ده سماعت به نه کیږي او چې کله دا راشي د هغې نه بعد به سماعت په دې باندې کیږي. کبل طرف ته موږ وګورو نن په دغه موقع باندې سیکرټري الیکشن کمیشن ډاکټر آصف حسین صاحب چې کومه ده هغه هم د خپل عهدې نه استعفا ورکړله او الیکشن کمیشن چې کومه ده سید آصف حسین د استعفا چې کومه ده منظور کړل د دې نوټیفیکیشن هم هغوی جاری کړی دی. د ذرایع وینا دا چې سید آصف حسین صاحب چې کومه ده هغې د خپل طبیعت د خرابۍ د وجې نه د استعفا ورکړله. بل طرف ته جناب عمر حمید صاحب چې کومه ده هغه دوباره سیکرټري الیکشن کمیشن ذمهداران چې کومه ده هغې سنبال کړلي. الیکشن کمیشن عمر حمید دوباره سیکرټري تعینات نوټیفیکیشن هم جاری کړی دی. دا هم تاسو یاد وساتئ ناظرین کرام چې عمر حمید جنوري کې د صحت د خرابۍ په باعث عهدې نه استعفا ورکړ وه. د 15 جنوري کې د استعفا منظور کړی شو او په 18 جنوري تقریبا 15 دی ورکړو په 18 باندې دا منظور کړی شو نو د جنوري فروری مارچ اپریل مئی یعنی تقریبا په 4 میاشتې پس چې کومه دوباره د دې صحت ښه ټیک کړی شو یعنی صحت د دې بیرته واپس په خپل ځای باندې بحال شو او دوی دوباره دا چې کومه ذمہداران دي دا دی واخیستلې. عمر حمید صاحب چې کومه په ماضي کې په خو وزارتونو کې هغې په خو دو باندې تعینات پاتې شوی دی. عمر حمید سیکرټري بېنظیر انکم سپورټ پروګرام هم پاتې شوی دی. عمر حمید چې سپیشل سیکرټري خزانې په عهدې باندې هم دی پاتې شوی دي. مولانا فضل الرحمن صاحب چې کومه دی هغې هم یو پریشر بیلډ کړی دی او هغه هم راوتی دی او په سټریټ کې چې کومه دی هغه هم خپل پاور چې کومه دی هغه شو کوي. که دوی د عمران خان صاحب سره میلاو نه شي نو کم از کم د دې حکومت دپاره دوی پریشاني جوړولی شي، د دې دپاره مشکلات چې کومه دی دا جوړولی شي او د دې سره سره چې کومه دی دا حکومت کمزورولی هم شي. عمران خان صاحب د جیل نه یو بل پیغام را لېږلی دی او هغې ویلي چې دا ډېره شرمناک خبره ده چې پوره عدلیه چې کومه ده دا د سپریم کورټ نه انصاف غواړي او خلک چې کومه دی د عدلیې نه انصاف غواړي. پاکستان تحریک انصاف دپاره یو خوشخبري ده لکه څرنګه چې تاسو ما په شروع کې ویلي چې پاکستان تحریک انصاف دپاره ډېره غټه خبره ده او ډېره غټه خوشحالي ده او هغه دا ده چې حلقې چې کومه دي هغه کلاو کړی شوي دي یعنې اسلام آباد کې چې د اسلام آباد نه دې آغاز شوی دی او تاسو ته دا علم هم دی چې اسلام آباد های کورټ موډ چې کومه دی دا اوس بدل دی یعنې مقتدر حلقې چې کومه دي هغه په اسانۍ سره دلته خپل چې کومه دی پریشر نشي اچولی یعنې دلته به د دوی دپاره مداخلت کول چې کومه وي دا به اوس ډېر زیات مشکل وي. د اسلام آباد های کورټ الیکشن ټریبیونل ان 46 اور 48 کې چې مبینه دانلۍ خلاف درخواست باندې فریقین ته نوټس جاری کړی شوی دی. په 6 مئی پورې چې کومه د دوی نه جواب چې کومه دا طلب کړی شوی دی او الیکشن ټریبیونل چې کومه د دوانو حلقو ریکارډ چې کومه دا ورسره هم طلب کړی دی. اسلام آباد های کورټ الیکشن ټریبیونل په ان 4 شپېته او 8 سالوي سوري
شپږ څلوېښت او اته څلوېښت مبینه د آنلاین خراب چې کومه درخواست باندې سماعت شوی دی درخواست گزار د ان 46 علي بخاري ایډوکیټ او ان 48 امیر مغل ټریبیونل ته پیش شو دي او الیکشن ټریبیونل کې چې کومه جسټس طارق محمود جهانگیري صاحب چې کومه فریقین د نوټس هم جاری کړی دی او په شلم مئی پورې چې کومه دیونه جواب هم طلب کړی دی او الیکشن ټریبیونل چې کومه د دوانو حلقو ریکارډ هم طلب کړی دی یعنی دا ټریبیونل چې کومه دا صرف اسلام آباد کې دنه کار نه کوي ټریبیونل چې کومه دا په کراچۍ کې هم جوړ کړل شوی دی په لاهور های کورټ کې هم دی په پېښور کې هم دی او په سند کې هم دی که چېرته اسلام آباد های کورټ ټریبیونل چې کومه دی که دا یو اگزامپل سیټ کړي نو د دې نورو های کورټس لپاره به دا ډېر اساني شي او په انصاف مبني فیصله که چېرته دی ورکړي سمی ابراهیم صاحب تاسو پیژنئ هم چې دا ډېر سینیر صحافي دی د پاکستان او باخبر صحافي دی هغې یو خبر ورکړی دی هغې ویلي چې سل ججان چې کوم دی دا پاره کولو یو منصوبه جوړه کړه شو ده او دا چې کومه جوډیشل پیکج چې په ټي وي باندې کومه چلیدلی دی د دې نه بعد د دې هېڅ چا تردید نه دی کړی او هغه چې دا جوډیشل پیکج دنده چې کومه دی قاضي فاضل عیسی صاحب چې کومه دی د دې د ایکسټنشن خبره نه ده بلکې دې نه غټ څه په دې کې شو دي او دیو ته خو یو سال چې کومه دی ته په میرټ میلاو شوی 2 کاله به دیو ته د کارکردګۍ په بیس باندې چې کومه دا به دیو ته میلاو شي او د های کورټ ججان به هم وي چې هغه به فارغ کولی کېږي او د دې سره به د لوور جوډیشل ججان هم په دې کې وي یو جوډیشل پیکج په ذریعه باندې او د یو قانون په ذریعه باندې دا ججان چې کومه دا به فارغ کړی شي او بیا به یو نوی تعیناتي وشي او په هغې کې به زموږ او ستاسو قاضي صاحب چې کومه دی هغه به خپل فیلډ چې کومه دی هغه به ودرئ او خپل یو سیستم به جوړ کړي او داسې سیستم به جوړ کړي چې 15 کالو پورې چې کومه دغه سیستم به څوک نشي غورځولی د بلې ویډیو پورې ماته اجازت راکړئ د الله په امان